بیرغ، اسمان او د وطن سندرې دا د بدلون د پاڅون نوې مبارزې نوې بڼه ده. که څه هم د کابل ډیر سړکونه یو ځل بیا تړلي وه، خو لږ تر لږ دې لاریون کې تاوتریخوالی نه و. نورو تیرو لاریونونو ته ناورته په دې لاریون کې چړې او لرګي نه لیدل کېږي. د ګلونو رنګونه کارول سوي دي. د دې څه ښکاري دا لاریون تر ډیره پورې د کامرو دپاره دی او د دې دپاره دی چې د دې مبارزې په اړه نظرونه بدل سي. نن پیغام د تیزو هارنونو او تاناو په وسیله و او آن جنو لا ونډه درلوده. نو ولې دا بدلون؟ په ټوله دنیا کې د لاریون معنی هم دا ده چې مسالمت آمیز وي او مونږ مسالمت آمیز لاریون کوو او حکومت غواړي چې دې ته تهدید وکړي او زور په آواز باندې او دیکتاتوري په وجه باندې دا لاریون وغندي. بیا هغه ویرونکې شیبه راورسېده، خو صرف پخوانۍ غوښتنې وسوې. ادامه خودکامگی د ملي یووالي حکومت د مشرانو محمد اشرف غني او عبدالله د قانون ماتونې او ځان غوښتنې دوام د افغانستان نظام ته جدي ګواښ دی. له همدې امله زموږ غوښتنه دا ده چې د هیواد او نظام د ژغورلو لپاره دوی باید خپلې دندې پرېږدي. پر 12 بجو ټوله کیسه خلاصه او هر څوک د کور په خوا ولاړه. د دغه ښار اوسیدونکي چې د مظاهرو پخوانیو تجربو ډار کړي وو بیرته عادي ژوند ته ستانه سول. اولیاء رافي، BBC کابل.